ځنګل کې مې خوبونه لیدل هغه خوبونه اوس خطا پرته دي واړه خیالونه مې رسوا پرته دي په زړه زخمونه مې داستا پرته دي واړه خیالونه مې رسوا پرته دي واړه خیالونه مې رسوا پرته دي خاطرتا خوی چی شیخ یم زه خاطرتا خوی چی شیخ یم زه فقط قیمت بغړي د چا پرته دي واړه خیالونه مې رسوا پرته دي په زړه زخمونه مې داستا پرته دي واړه خیالونه مې رسوا پرته دي واړه خیال جهالت واړه نړۍ کې ورخطا شو چې سیرت د رحمان بابا انشا شو څوارلس سوه کاله مخکې سپین سبا شو محمد اخر زمان رسول الله شو ډېرو ګرانو مشرانو زموږ باقاعده پروګرام شروع کېږي زه یو څو نومونه اخلم چې هغوی سټیج ته راشي ریاض بېتاب صاحب چې هغه سټیج ته راشي د قومي اسمبلۍ امیدوار نواز صاحب ته پاتې چې هغه سټیج ته راشي بخزاده دالي صاحب ته پاتې کوم چې هغه راشي سټیج ته کتاب مصنف یاسر اکمل روغاني ته پاتې کوم چې هغه سټیج ته راشي بچاودین لالا هم سټیج ته راشي سرپرستي اعلی لغړی پښتو ادبي ټولنه شیر رحمان صاحب ته هم خواست دی چې هغه هم راشي سټیج ته صدر لغړی پښتو ادبي ټولنه اوس مونږ باقاعده د خپل پروګرام شروع د تلاوت کلام پاک نه کوو زه ریاض بېتاب صاحب ته خواست کوم چې هغه تلاوت کلام پاک وړاندې کړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم لدينا فضل سويل مصطفى تخاص الشهرات او حمد سويل مصطفى حمد بسم الله الرحمن الرحيم د یاسر رور د کتاب حمد دی هغه به ټول پسترګو کې سو قسم رنگونه پیدا کړي قدرت سمرا بدل بدل مخونه پیدا کړي پسترګو کې سو قسم رنگونه پیدا کړي
قدرت سمرا بدل بدل مخنا پیدا کړي چا پتګ هر سړې پوهیږي دلرینا د هر چا پتګ هر سړې پوهیږي او دلرینا د هر چا پتګ هر سړې پوهیږي پتګ هر سړې پوهیږي چا سره خپل خپل اندازونه پیدا کړي قدرت سمرا بدل بدل مخونه پیدا کړي نظارو ندیلو دیشم پیو کار کې سمرا موسمونه پیدا کړي قدرت سمرا بدل بدل مخونه پیدا کړي یا سره کوي سمرا نعمتونو ویراوي یا سره کوي سمرا نعمتونو ویراوي نعمتونو ویراوي طرفنا ټول مېلمنو ته د سکول د پراتک باندې هرکلی وایم او د دې سره سره دا خبره لکه واضحه کوم چې د خاورې لا په ډېر کم ایج کې دا شاعرۍ په مد کې دا زموږ لپاره د فخر خبره ده د خوشحالۍ خبره ده چې یاسر اکمل چې زوی د فضل واحد دی او د شاو ادیرې سره نږدې د هغوی مسکن دی د ماشوم په ډېر کم عمر کې د خاطر ریکارډ مات کو خو خدای پاک ته ول عمر د خاطر نه ورکوي دا د خاورې یو ځلنده ستوری دی او دې خاورې کې ډېر زیات ټیلنټ دی او دلته چې کوم مخیر کسان دي تاسو ته پته ده چې دا علاقه ډېره غریبه ده او شاعران چې کوم دی دا ډېر زیات بېوسه دي زه تاسو سوال کوم اپیل کوم چې د شاعرانو حوصله افزایي وکړئ او د دې سره سره یاسر اکمل د هغه تره اشرف لالا سید لالا د هغه خاندان ته د ټول کور د طرف نه مبارکي ورکړو او دا ماشوم د کتاب خپرونه به څه وخت پس کېږي زه د دوی مشرانو ته کشران ته ټول ته دا دعوت ورکوم چې د دې پوره حوصله افزایي وکړي او د دې سره سره عزتمندو په دې خاوره کې ډېر زیات ټیلنټ موجود دی یوازې د پیر هلکان د شعر و شاعرۍ بلکې په هر مد کې د دنیا په هر ګوټ کې د خدای پاک فضل دی نو زه د زړه د کومې نه د یاسر اکمل چې څومره خاندان دی بلکې دا د دې غونډ ډېر فخر دی او انشاءالله تعالی زه تاسو ته دا مبارکبادي درکوم چې دا کتاب به عالمي ایوارډ اخلي د خیره انشاءالله تعالی خو که نه دی هم تاسو دغه شانتې حوصله افزایي وکړه زه په اخره کې د ټولو راتلونکو مېلمنو شکریه ادا کوم او خدای پاک دې کړي چې دا یاسر اکمل د مستقبل لکه څنګه چې رحمان بابا یادېږي څنګه چې خوشحال بابا یادېږي څنګه چې زمونږ د پښتنو امیر کرول او غني خان بابا هم ته په دغه سب کې مطلب دا چې دا شامل شي او د دې علاقې او د مسلمانانو ښه خدمت وکړي ډېره ډېره مهرباني وما علینا الا البلاغ. Thank you.
او میلمنو ته په خیر راغلی ووایي بچاودي لره حضور زیات خفه کېږو لیکن زمونږ د ژبې موږ هېڅ قسم د پالنه نه کوو موږ ټولو نه پکار دی چې موږ د خپلې ژبې طرف ته بغیر څه د سیاسي لاره نه بغیر څه د بل نه چې دا په هر پارټۍ کې په هر منشوري دا باقاعده دستوره شروع کړي دي دانش تفاص دی چې هغه ډېره مهرباني ډېره شکریه یاسر اکمل د کتاب زلمی خیال باقاعده دستوره وشوه دوره پښتو ادبي ټولنې له طرفه یاسر اکمل ته مبارکي مشران تاسو په سکرین باندې وینئ یو ماشوم دی د فضل واحد لالا زوی په قام باندې افغان د افغان مشوالي قام بیلي خاص د روغاني په نسل باندې دی د دیر د چنار چې اوسېدونکی دی اوس اوس یې د ځوانۍ په درشل هیله قد ایښودی دی شاعري تقریبا د 14 سال مې شروع کړې ده او زما جوب ګاونډي دی خو ما ته یې هله د شاعرۍ پته ولګېده چې کله یې په اول ځل زموږ سره په باقاعده مشاعره کې برخه واخیسته کلام یې د خپل عمر نه ډېر پوخ و زما په شک شو چې هسې نه د چا کلام یې راپټ کړی او دغسې نور ملګرو هم خو په یو څوک تر وایي چې کلامونه ولي ډېر جوړ او ډېر پوخ خو یاسر اکمل روغاني د خپل قلم په زور ځان ثابت کړو چې او یاسر شاعر دی معامله هغه وخت ډېره ګمبیره شوه چې د یاسر یو غزل ما ته په میسج او په فیسبوک راغی چې لاندې ورته د اسرار اتل نوم لیکلی شوی خو موږ هم معامله په ځای پرېنښوده او اتل صاحب ته مو ټلیفون وکړو نو هغه وویل چې نه دا د ما کلام نه دی ما د یاسر اکمل د کتاب کمپوزینګ کولو هر شی مې لوستلی دی د ګوتو هم مې تېر شوی دی خو بیا هم شکمن وم چې کله مونږ د عادلجان د کتاب د خاپیرو وطن کې ویر دی سره کوله نو د یاسر اکمل قیمتي مشورو زه بلکل حیران کړم او تېر په تېره پې کله چې کله ما د خپل کتابونو دل بیا سندرې وایي او ژباړې مسودې ورکړې نو د ده زما په کتابونو چې کومې فني او تکنیکي نیوکې وکړې زما په سل باندې یقین پیدا شو چې او یاسر شاعر دی د دې خاورې بچی دی دا پیدایشي شاعر دی یاسر اکمل روغاني د بر دل داسې زرنده ستوری دی چې د خپل قلم په زور یې دې وجود ته دا اعزاز وبخلو چې د ټولې پښتونخوا د ټولو نه کم عمر د کتاب څښتن شاعر دی زلمی خیال د کتاب نوم دی د کتاب مخپانه یو نالیدلي ملګري چې یو بل سره مونږ پېژندګلو نه ده شوې یو بل هم نه وي لیدلي خو د انټرنېټ په لار باندې په سعودي عربستان په ځمکه باندې هغه ملګري د کتاب ټایټل پیج جوړ کړی دی زیا د زیا صاحب په دې سټیج باندې مونږ لورې پښتو ادبي ټولنه ډېره زیاته مننه کوو چې په نالیدلیتوب کې زمونږ د کتاب دپاره مخپاڼه د یاسر د کتاب یې جوړه کړې ده او د عادلجان د کتاب مخپاڼې جوړې کړي دي مونږ ډېر زیات مننه کوو په کمپوزینګ کې به د کتاب په کمپوزینګ کې به خامخا څه غلطیانې وي او د غلطیانې زه تسلیموم چې د ماښام تاریخ ورېشي ته په ور رانه شي قسم په خدای راځي دا وخت زمانه ساه وباسي یاسر په خپلو ماشومو او نازکو ګوتو د پښتون وطن بې امني څه داسې بیان کړي ده چې سازونه ختم شوي وو سندرې ختمېدې د کلي نه مرو په ورو اخترې ختمېدې د نوي ژوند نقشه داسې بې مینه وه یاسره چینار چینه منګې وو خو ګودرې ختمېدې
یاسر اکمل د پښتون وطن کې د امن هیلهمند دی خو په زړه کې د بې امنۍ هغه تریخوالی لکه دا پروت دی لکه چې وایي امن به هم راشي څنګه شاعر شو زما د فن او فکر وجه نور مه لټوئ زه تسلیم شوی یم رقیبه ما هغه بېللي چې نور به څه غواړي سره زه پوهېږم نه چې په ښایست یې ما د خپل ژوند سرمایه بېللي یاسر په عملي ژوند کې د مترقي سوچ خاوند دی سوشلیزم او د بدلون قایل دی خو په کتاب کې بیخي د خپلې عملي نظریې نه اپوټه تللی دی او ما ته خو بیخي قام پرست ښکاري او پوخ باچاخانې ښکاري لکه چې وایي نور هیڅ نه غواړم ربه د دې خاورې له خاطره دا قام مې را پیدا کړه خپل اختیار راله پیدا کړه او زمونږ د کلي خانه د ټوپک نه مې نفرت دی قلم راله پیدا کړه یو پرکار راله پیدا کړه بل ځای کې وایي یم پښتون دغه قصور دی زما مرم چې په مینه دا دستور دی زما پښتون زلمی یم خپل حق غواړم دا سادګي او هم غرور دی زما یا دا شعر لکه چې لر او بر او ورورولي پکار ده ځکه کې مینه محبت او ورورولي پکار ده دا مې سپېڅلې نظریه ده ما ته خپله ښکاري او دا خاوره پښتنه زموږ په تمه د بدلون ده د زلفو د تالونو د خوبانو قصې نه کوو راځئ سره بیا د پښتونخوا سندرې وایو پښتو سایو د دلالانو قصې نه کوو زه یاسر ته د زړه تله انتهایي مبارکي ورکوم او انتهایي من په جامو کې د خوشحالۍ نه نه ځایږم او په دې موقع باندې زه دا خبره هم کول غواړم چې د یاسر کتاب اعزازي طور زه په 2000 روپۍ اخلم او سمیع الله صاحب صاحب هم ما ته میسج کړی دی هغه زموږ سره موجود نه دی هغه هم په 2000 روپۍ باندې د یاسر اکمل کتاب اعزازي طور اخلي زه تاسو د اورېدو سر واخلي او کلیپینګ کوي بخښنه غواړم نړۍ خراب دی مثلا کېږي دا ډېر بخښنه غواړم ځان مې په اوسي زه خو ځان د ځان نه راوځي دا به ګرانه شي چې ګران د ځان نه راوځي شوما خو دومره دې ځپلی یم وخته کوشته شوما خو دومره دې ځپلی یم اوس مې هم ریخي ګریوان د زړه نه نوځي دا به ډېره ګرانه شي چې ګران د زړه نه نوځي ستا تصویران د زړه نه نوځي دا به ډېره ګرانه شي چې ګران د زړه نه نوځي مې په وروسو د زړه د کور دروازه بیرته ده اوس مې ورته هم د زړه د کور دروازه بیرته ده اوس مې هم یا سره په ایمان د زړه نه نوځي دا به ډېره ګرانه شي چې ګران د زړه نه نوځي ځان مې په وروسېږو خو ځان د زړه نه نوځي دا به ډېره ګرانه شي چې ګران د زړه نه نوځي ځان مې په وروستو په مخ باندې دوه سترګې لالونه ګرځول په مخ باندې دوه سترګې لالونه ګرځول یو مخ ځان ته بلها مخونه ګرځول دا ډېر مننه دا ډېر عمر مې خوښ خو د هېڅ نه خبر نه وم دا ډېر عمر مې خوښ خو د هېڅ نه خبر نه وم دا ډېر عمر مې هسې سره ګلونه ګرځول هغه اوس د خزان سیلۍ وهلې دړنده ده هغه اوس د خزان سیلۍ وهلې دړنده ده او هغې چې به په سترګو کې رنګونه ګرځول دا نن چې د پښتون په نامه غیرو پسې ګرځي دا نن چې د پښتون په نامه غیرو پسې ګرځي دې خلکو به په ځان پسې قامونه ګرځول یاسره
دا اوس دا پسې ګرځي دې خلکو به په ځان پسې قامونه ګرځول یاسره زمونږ مینه و کمال ته رسېدلې مینه و کمال ته رسېدلې موږ دواړه به په یو بل پسې زړونه ګرځول په سټیج باندې ناستو ډېر زیات عزتمندو بشرالدین لالا جناب ارشاد صاحب جناب ریاض بهتاب صاحب جناب نواز صاحب نور میلمنو او مقاله برداشت کول ډېر غټ سینه غواړي سینه د یاسر نشته نو دا خبر نه کوشش کوم چې په بیلنس کې ځان وساتم یو ځل بیا ټول دیر ته مبارکباد ورکوم یقینا دا زموږ په تاریخ کې د پښتون ادب په تاریخ کې یو ډېره لویه ورځ ده بشرالدین لالا چې څنګه خبره وکړه چې یاسر اکمل یو نوجوان شاعر دی او د ریکارډ جوړ کړو دا کتاب چې کله چاپ کېده یاسر اکمل کتاب ما ته راوړو زما ته تقریبا 2 میاشتې روزانه مې راته میسج لیکاو چې چا زما په کتاب باندې لیکل وکړل ما یې اوس لیکم سبا لیکم نن لیکم بیا لیکم برن ما پې لیک ونه کړی شو زه نه یم پوهېږم چې هغه کوم قوت و چې زما لاس یې منیکاو چې ما په دې کتاب باندې لیک ونه کول خو ورته ما دا وویل چې یار ته کتاب مه چاپ کوه بچاودین لالا ته مې چې د کتاب مه چاپ کوئ ځکه چې یاسر کې د ښه شاعر جوړېدو بلها ډېر امکانات دي دا ډېر ښه شاعر جوړېدی شو که په دې سټیج باندې تاسو د کتاب چاپ کوئ نو چونکې ماشوم دی کېدای شي داسې غلطیانې پکې وي چې وروسته هغه په دې باندې بیا خفه وي بچاودین لالا هم زور کو او چې خامخا دا کتاب چاپ کوو یاسر اکمل هم د ټینګې نه وي چې خامخا دا کتاب چاپ کوو ګل روجي هم پکې ډېر انټرسټ راغسته بهرحال کتاب چاپ شو ډېر زیات ښکلی کتاب چاپ شو په کتاب باندې به زه خبره کوم ښکلی کتاب دی زلمی خیال دی او زلمی خیالونه دي یقینا چې ډېره ښکلې شاعري پکې کړې ده او د هغې زنده ثبوت دا دی چې یو څو شعرونه ما ته په یاد دي او ما ته هغه شعر یادېږي کوم چې زما خوښ وي نو کوم شعر چې زما خوښ وي هغه ما ته یادېږي د بلا کلام ما ته یاد دی دوی دا زنده ثبوت دا دی چې دا ډېر ښه شاعر دی ارشاد صاحب خبره وکړه چې یاره دا کتاب به انټرنیشنل ایوارډ واخلي الله دې وکړي چې دا انټرنیشنل ایوارډ واخلي ګل روجي په خپل مقاله کې ډېرې د کار خبرې وکړې د چې کوم موضوعات څېړلي دي په هغې باندې خبرې وکړې زه به هم په دغه موضوعاتو باندې خبره کوم یاسر د خپل وخت نه دا واقعي ډېره زبردست دا ټول ملګري دا خبره کوي چې هغه د خپل ایج نه میچې ور شاعري کوي دا ډېر ټیک ټاک حقیقت دی یاسر چې کوم شعر لیکي نو کوم خلک چې نه پېژني یا چا روزلی نه یا چا سره ناسته پاسته نه شوي نو اکثر وایي چې یاره دا شعر د ده نه دی ډېر ملګري دي ما ته هم بلا ډېرو ملګرو خبره کړې یاره یو کس ورته پکې دومره پورې ویلي دي چې یاره دې کې څه ستا غزلي دي نو ما ورته ویل چې هلکه زه چې هغه له غزل ورکوم نو دې ځان له ولې نه چاپ کوم زه په سټیج دا قسم کوم چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه به دروغ ویلې اکبره که په دې کې به زما یو شعر صحیح ده ډېرو ملګرو دا خیال دی او دا زه په دې خبره کې باید یاسر خوشحال شي چې خلک د هغه په دې باندې دا په شعر باندې وایي چې یاره دا شعر ستا نه دی دا ډېره لویه خبره ده په دومره عمر کې کتاب چاپ کول دا ډېر زیات ګران کار دی ډېر زیات ګران دی په دومره عمر کې کله چې زه په دومره عمر کې وم یا زما دا نور ملګري چې په دومره عمر کې موږ ته په شعر کې د واو اغزې هم نه معلوم لکه دا خبره زه اکثر کوم یو ځل زموږ سکول ته یو کس راغی ما ته ویل بغداده استاد نو ما ته ویل زه یم که نه وی که ما اورېدلی ته چې ښایسته ښایسته شی نه وی نو زه خوشحال شوم ما یاره زه د شعر شهرت مې رسېدلی دی نو هغه ته ما زیارتګل ته مې ویلی یو کپ چیر په کبل کې تر ما څه وله پوه وکړه هغه چیس کو ما ته غزل وایي یو غزل مې ورته ووایه بل غزل مې ورته ووایه یاره سړی چیس کي خو څه واوا نه وایي په اخره کې ما ته وایي استاد جي وایي زه په تا پوهېږم چې قاري خو ما ته پکې د وا واضح نه دی معلوم نو په دې عمر کې خلکو ته په شعر کې د وا واضح نه معلوم بیا کتاب چاپ کول دا ډېره لویه خبره ده یاسر ښه شعر لیکي رومان ډېر ښه لیکي رومانوي شعر ډېر زبردست لیکي لکه ما یو شعر دلته زما مخې ته و چې هغه د مینې محبت کیسه څنګه ښکلې غوندې کې شعر و چې الله دې وکړي چې په دې کتاب کې را پیدا شي مله داسې به ووایي چې هغه د مینې هغه د محبت هغه کیسه در باندې څنګه لګي ما نه بغیر خپله کوڅه در باندې څنګه لګي څه داسې و که نه ګوته په خوله چې ولاړه د ګودر غاړې ته د ګوته په خوله چې ولاړه د ګودر غاړې ته د دوو مینو تماشه در باندې څنګه لګي ډېر ښکلی شعر دی واوا زه به ته پکې معلومې پکار ده چې واوا پکې مونږ ووایو یاسر نظمونه هم لیکلي دي یاسر غزلې هم لیکلي دي شعر یې بعضې شعرونه
د معیار نه ډېر شوت دي بعضې شعر یې بیخي د معیار نه غورځېدلی دی په هغې کې چوټ ګپ لګولی دی دغه شعرونه په کتاب کې نه وو په کار لکه زه تاسو ته اوس ویم یو نظم خو نه دی غزل دی سپرلی او په هغه کې چې ده کومه شاعري کړې ده زما په خیال چې داسې شعر په کتاب کې زما خو نه دی خوښ ځکه چې دا ډېر زیات د معیار نه غورځېدلي شعرونه دي لکه وایي چې ګرانه پسرلي د نیټو خبرې مه کوه مونږ لکه راغلی د تلو خبرې مه کوه مونږه مېلمنو ته د زړه کور کې باغیچه پرېښي مونږه مېلمنو ته د زړه کور کې باغیچه پرېښي او سوچ وکړه په خپله د وتو خبرې مه کوه او خپل مشر په رسم او مذهب ښه پوهه کړي یو ته راته د دین او د حجرې خبرې مه کوه بعضې شعر لکه ګوره یو شاعري وي یو ماهري وي یو توپبندي وي شاعري ځان نشي دی ماهري ځان نشي دی توپبندي ځان نشي دی خو صحیح پوهېلي نه دي په بعضې شعرونو کې دا د زما په خیال بعضې کې د وزن هم لږ ډېر کمی دی تکنیکي مسایل پکې هم ډېر دي په یو څو دوه غزلې داسې دي ټول کتاب د دوه غزلې داسې دي او ما ته ویل یم چې درګاه کې دا غزلې که دې نه ویستې شي نو ډېر ښکلې کلام دي لیکلی دی زه ورته خوشحاله په دې یم په داسې وخت کې خبرې کول بیل د دیر په خاوره کې څومره ډېر شاعران هم چې راغلي دي نو تر اوسه پورې د عمر په لحاظ باندې د فکر په لحاظ باندې د فن نه د فکر په لحاظ باندې د خیال په لحاظ باندې یاسر اکمل روغاني دا تر ټول نه زیات باصلاحیته شاعر دی دا یو خبره ده بیا د هغه یو څو شعرونه سره شریک کوم دا غزل په دې باندې اجازه غواړم چې دا خلک چې په زوره زړه له خان پیدا کوي دا خلک چې په زوره زړه له خان پیدا کوي دا خلک روایاتو له جانان پیدا کوي دومره ښکلی شعر لیکل او بیا دغه بل سپرلی او امن دا بیا تر ډېر عجیبه غوندې کې تضاد دی دا خلک چې په زوره زړه له خان پیدا کوي دا خلک روایاتو له جانان پیدا کوي او د مینې انتها داسې وي دې سړي ته ګورئ ډېر زبردست شعر دی د مینې انتها داسې وي دې سړي ته ګوره شلېدلی ګریوان ګرځي خو پیزوان پیدا کوي د مینې انتها داسې وي دې سړي ته ګوره شلېدلی ګریوان ګرځي خو پیزوان پیدا کوي نه نه زما نه هېر یې زما خبره نه ده نه زما نه هېر یې زما خبره نه ده احساس د بېلتانه خو د باران پیدا کوي دا شعر لیکل دا درته د وس کار نه دی دا دور کوم په دې غزل باندې یاسر اکمل ته نه زما نه هېر یې زما خبره نه ده احساس د بېلتانه خو د باران پیدا کوي هر څومره که د ژوند په سختو لارو کې ورکېږم ډېر ښه شعر دی هر څومره که د ژوند په سختو لارو کې ورکېږم یو څو قدمه وړاندې مې یاران پیدا کوي یاسره زړه مې اوس هم یو ارمان توبهګار نه کړو یاسره زړه مې اوس هم یو ارمان توبهګار نه کړو یاسره زړه مې اوس هم بل ارمان پیدا کوي نو زه یو ځل بیا تاسو ټولو ته دیر خاورې ته یاسر اکمل ته د هغه کورنۍ ته او په خصوصي توګه لورۍ ادبي ټولنې ته داد ورکوم ستاینه کوم چې دومره ښه شاعر یې وروزو د هغې دومره ښه پالنه وکړه او انشاءالله تعالی دغه ټپه به زه بیا هم ویم چې څانګه خو ګل شوه ما یې په سر کې ډېر پخوا دغه غوټۍ لیدلې وې خو څانګه به نن سبا کې ګل شي ما یې په سر کې سرې غوټۍ لیدلې دي نه د هغه د نوي پرمختګ لپاره د الله نه دعا کوم او دغه شعر ورته ویم چې ماشومه مینه چې شباب ته رسي ماشومه مینه چې شباب ته رسي ډېرې مودې او ډېر کلونه غواړي ډېره ډېره مننه جمل چې په پښتو مینو
مسافر د سفر پمانا پیدو گران پدی گرانو گلالو مینو سائل رحمت دے د پختو د پارا گران علی خان پخاطر مینو دا عباسین دا غرزنگلو الوار اندیش پدا سیوسوسو مینو دی پیاسر پختانا دمرا مخفی پترنزو مینو سازونا ختم شوی سندر ختمی دے سازونا ختم شوی سندر ختمی دے دکلی نمرو پر اختر ختمی دے دکلی نمرو پر اختر ختمی دے پہال باد میں ہر چا بے اختیار جڑا اکڑا پہال باد میں ہر چا بے اختیار جڑا اکڑا البمی دا ہر چا سے خبر ختمی دے اختر ختمی دے غربت سر پختو کی دلنا خمم کولا غربت سر پختو کی دلنا خمم کولا نو د پیغلو پسرونو مسادری ختمی دے دکلی نمرو پرو اختر ختمی دے حالات زور ورو دیو بل سرا پجنکو حالات زور ورو دیو بل سرا پجنکو پیو بل مدتول مرباور ختمی دے دکلی نمرو پرو اختر ختمی دے بلتن کا زور ورو خود صبر رنگی راوڑو بلتن کا زور ورو خود صبر رنگی راوڑو نو دزڑن می دچا دیا ترہر ختمی دی دکلی نمرو پر اختر ختمی دی دنوی جن نقش داسی بی منی ویا سرا جن نقش داسی بی منی ویا سرا چنار چن منگے نو چنار چن منگے خبر دکلی نمرو پر اختر ختمی دے سازونا ختم شوی و سندری ختمی دے دکلی نمرو پرو اختر ختمی دے دا چی قلم دا خوند غش شیرون لیکی دا می دا ارمان سا دلمی خیال ملگره کرے دیر مننا بچاودین لالا او یاسر اکمل تا بلنه کوم چې هغوی دوی ته کتاب ډالۍ کړي. زه د خپل کتاب د خرڅ اعلان دوباره لږ موډیفاید کول غواړم. ما په 2000 روپیو کتاب اخیسته خو زه د 2000 روپیو کتابونه علم نو د پروګرام نه پس به 2000 روپیو کتابونه ماته حواله کړي. دا په دې باندې اخلم 2000 روپیو کتابونه چې نور ملګرو ته ډالۍ کړو. زموږ سره وسیم ملګری ناست دی هغه ما ته میسج کړی دی چې زه کتاب اخیستل غواړم وسیم دې سټیج ته راشي او په خپله په څو باندې اخلي نو هغه دې ورته ووایي په څو باندې وسیمه 3000 روپۍ باندې وسیم کتاب واخیست الله دې جیب برکتېږي
زموږ سره زما یو شاګرد دی په سترګو کې راته ګوري وایي سرجي زه هم د چا نه کم نه یم عمران سعید محمدزی هغه هم کتاب اخیستل غواړي او اعلان به په خپله کوي چې په څو باندې اخیستل غواړي ډېره مننه عمران سعید هم کتاب شکرانه ګزار سره زموږ سره دانش صاحب وایي چې زه خو خامخا چون چې کتاب وانخلم نو دانش صاحب هم کتاب اخیستل غواړي ډېره مننه دانش صاحب او دانش صاحب د کتاب لپاره مخکې یو څه ټایم کې اعلان هم کړی ما د کتاب به زه یو کتاب خو نه علم زما څلور سکولونه دي یو یونیورسټي ده او د هر یو دغه لپاره زه 10 کتابونه علم نو 50 کتابونه زه علم چې کوم خپل قیمت کې دانش صاحب په خپل کتاب قیمت باندې کتاب واخیستو او 50 کتابونه یقینا چې دا یو ښه سټپ دی مونږ په 2000 روپۍ باندې کتاب اخلو نو بجای د دې چې په 2000 روپۍ باندې والو نو د 2000 روپو کتابونه والو نور ملګرو ته ګفټ کړو لایبرریان ته ورسي دغه ته ورسي دغه شان ثناء الله باغي هم ما ته بستر کې اشاره کوي ثناء الله باغي ثناء الله باغي هم اشاره ما ته کوي ویاره زه کتاب اخلم خامخا په 2000 روپۍ باندې ثناء الله باغي کتاب اخلي او پاچا په سپینه ګیره باندې وایي چې یاره خامخا ما ترې مخکې وینا کړې وه چې د ماشوم کتاب راشي د پښتو ادب او د ماشوم د انکریجمنټ لپاره زه کتاب اخیستل غواړم پاچا ته په 2000 روپۍ باندې پاچا هم کتاب اخیستل غواړي هغوی ته تکلیف ورکړم چې سټیج ته راشي کتاب وصول کړي وروسته بیا مننه د دې سره سره زمونږ یو المیه ده پښتون قام په 1000 روپۍ باندې کارتوس اخلي ملکې اخلي چې روډ پې وولي خو په 200 روپۍ باندې کتاب نه اخلي چې روډ له ژوند ورکړي سعید لالا چې د اثر پر دی او هغه ته بلنه کوم چې سټیج ته راشي سعید لالا د کتاب د اخیستو په خپله به هغه وینا کوي چې په څو باندې زه کتاب اخلم په 2000 روپۍ باندې سعید لالا هم کتاب واخیستو ارشد ابدالي وایي چې زه د 500 روپو نه زیات کتاب نه اخلم ارشد ابدالي هم هغه ته بلنه کوم چې سټیج ته راشي ما ته په ورغوي لیکلي وو 5 کتابه ارشد ابدالي واخیسته الله دې د پښتو په مینه باندې دا قبول کړي نور وروسته ویچار شه عنایت خاکسار د ورشیت ته او په 1000 روپۍ باندې هغه کتاب اخیستل غواړي عنایت خاکسار خانجي ته بلنه کوم چې سټیج ته راشي خانجي او نو ما نه ورېږه خانجي نه مشر امیر شاهین ویلم چې ته به کتاب والې زه به یې وګورم اوس د کتاب واخیست زه به یې وګورم 1000 روپۍ باندې خانجي کتاب پاچا په خپله والا دی پاچا مننه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زموږ دپاره ډېر د اعزاز خبره ده چې زموږ یو ورور د یاسر اکمل ډېر زیات خواهش و چې د هغې کتاب جوړ شي د دې لپاره هغې ډېر زیات محنت کړی و زه یاسر اکمل له خپل طرفه مبارکي ورکوم او ستاسو ټول ملګرو ډېر زیات شکرګزار یم چې یاسر له حوصله افزایي ورکړه او د یاسر شملې هم سوتې کړې نو ډېره مننه ډېره مهرباني او د یاسر کتاب خو بیا موږ ته پاتې دی خو خیر بهرحال زه بیا په 100 روپۍ د یاسر کتاب علم ډېره مننه منٹ کے نہیں اذان دے مالک خاکسار
فضل مالک خان صاحب ته بلنه ورکوم چې سټیج ته راشي هغوی هم کتاب اخیستل غواړي نو په خپله به یې ناوس کړي په څو باندې اخیستل غواړي کتاب فضل مالک خاک صاحب ته بشوډین له ته بلنه ورکوم او یاسر اکمل ته چې خاک صاحب ته کتاب ډالېږي او قیمت یې هم ماته ووایي چې یاره په څو باندې کتاب اخلي په څو باندې په 5000 باندې فضل مالک خاک صاحب سے کتاب واخیستو اذان وای اذان بلنه ورکوم اکرام الله ایډوکیټ صاحب ته اکرام الله ایډوکیټ صاحب هم چې راځي کتاب اخلم په 2000 روپۍ باندې اکرام الله ایډوکیټ صاحب هم کتاب واخیستو ورسره نواز بھائی جان ته هم بلنه کوم په 3000 باندې نواز بھائی جان کتاب واخیست اسرار یوسف زی چرته دی اسرار یوسف زی یاسر اکمل تر اشق لالا هم زموږ سره ناست دی او د ده نه زما خپله ذاتي طور ډېره توقع ده چې راشي سټیج ته او کتاب ښه په دروند قیمت باندې واخلي په 2000 باندې اشق لالا کتاب واخیستو سمیع الله وردک سے سمیع الله وردک سے هم کتاب اخلي په خپله به وایي په 2000 باندې سمیع الله وردک سے کتاب واخیستو مختار لالا ملک صاحب ټرسټ ډسټرکټ کوارډینیټر مختار لالا راهیل شاکر هم ځان پټي لالا په څو شکرانه کې شکرانه را دوای لالا په 1000 روپۍ باندې مختار لالا راهیل شاکر هم وایي چې زه د چا نه کم نه یم ورور هم کتاب په 2000 باندې راهیل شاکر